أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إن الذين بشكها كسون كفروا چکو پر یکڑای دائی سواء برابراتو علیہم پدائی بوندے پدغ کافرون بوندے انذرتهم کو ویروی دائی دغ کافرون ام لن تنذرهم او کو نویروی دائی لا یؤمنون دوی ایمان روڑی. ختم اللہ مور وحلا دائی اللہ تعالی ستام یہ لگا ولائی دائی اللہ تعالی علا کل قلوبهم پزڑن دے دائی بوندے پزڑن دے کافرون بوندے وعلا سمعهم پغوجن دے کافرون بوندے وعلا ابصارهم او پسترگ دے دائی بوندے دغ کافرون غشاوتن پردیدی ولهم او دید پورا عذاب عذاب دی عظیم لوی غٹ عذاب. ومن الناس او زن د خلقنا من یقولو ومن الناس او زن د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې ویایي آمنا چې ایمان روړی دی میجا بالله په الله تعالی باندې وبالیوم الاخر او پر ورځ د آخرت باندې وما هم او ندی دی بمؤمنین ایمان روړونکي. یخادعون الله دوکا کوي دی د الله تعالی سره والذین او دهغه کسون سره دوکا کوي آمنو چې ایمان یې وروړی دی وما یخدعون او دوکا نه کوي دی الا مگر انفسهم د خپل ځانونه سره د خپل ځانونه سره دوکا کوي وما یشعرون او دی نپیجی دی شعور نلری فی قلوبهم پزڑن دی کشی مرضون مرض دی فزادهم اللہ نزیود بو کی اللہ تعالی مرضن مرض دی قرآن عظیم شان پنازل والسلام ولهم او دی پورا عذاب عذاب دی علیم دردناک عذاب دی بما په سبب دی کانو چوی دی
یکذبون چې دی درویغ ویل چې دی درویغ زنوی و اذا او کلا قیل چې وویل شي لهم دیتا دی منافقین ته وویل شي لا تفسدو چې پاسوت مکوي فی الارض پمزکه کښې قالو دی ویایي دغه منافقین ویایي انما یقینا بشکا نحن میجا مصلحون اصلاح کوین کی الا خبر شی انهم یقینا دی د منافقین هم المفسدون خاص دی پسوت کوین کی دی ولکن او لیکن دی لا یشعرون دی نپیهیجی پدې فساد کول بونده کني دی ډېر غوړ فساد کوین کې